امریکا وايي د سوله ییز راتلونکي لپاره باید افغانان خپلو کې مذاکرات وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وايي د افغانانو د سوله ییز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی، خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید خپل افغانان وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند ازادي راډیو ته په برېښنالیک کې د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ډیالوګ یا خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سوله ییز راتلونکی ولري. د خبرو څرنګوالی به د افغانانو له لوري ټاکل کېږي، خو د امریکا متحده ایالات ټول افغانان چې په افغانستان کې دننه یا بهر دي هڅوي چې د خپل هیواد د مسایلو او ننګونو په اړه یو بل سره سخت بحثونه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سرفرسته سفیره کرن ډیکر ترکیې ته تللې وه او هلته یې د افغانستان په اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې وکړې. اغلې ډیکر پر خپل ټویټر لیکلي وو ترکیې ته د دې لپاره تللې چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاستوالو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بېلابېلو قومونو استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د تېر جمهوري نظام له یو شمېر چارواکو او سیاستوالو سره هم په اړیکو نیولو ونه توانېدو، خو تېر حکومت د بهرنیو چارو وروستي وزیر محمد حنیف اتمر 3 ورځې وړاندې ABN په نوم د یوې تلویزیوني شبکې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو که طالبان بین الافغاني خبرو ته غاړه کېنږدي، هیواد به نور هم د بربادۍ پر لور لاړ شي.